د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د شخصیت په اړه د نړۍ د غیر مسلمان مفکرینو، تاریخ پوهانو او عالمانو نظرونه. محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم چې په 1500 زیږدیز کال کې د مکې ښار د قریشو قبیلې په یوه درنه کورنۍ کې وزیږید او په 610 زیږدیز کال کې په 40 کلنۍ کې ورباندې شفاهي وحی نازله شوه. یعنی په لومړي ځل د قرآن کریم د علق صورت د الله له لوري د مقرب ملائک جبرائیل لخوا په حرا غار کې په محمد نازل شو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وروستی رسول او خاتم الانبیا دی. مسلمانان باور لري چې قرآن کریم د الله لخوا پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی او هغه دینی، ټولنیز او سیاسی اصول چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د قرآن کریم له مخې وټاکل د اسلام او مسلمان نړۍ بنسټ یې جوړ کړ. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سیرت موږ مسلمانانو ته ښه معلوم دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څه ډول یو شخصیت دی. خو نن غواړم تاسو ته د نړۍ د غیر مسلمانانو د مشهورو لیکوالانو، تاریخ پوهانو، متفکرینو او فیلسوفانو هغه خبرې در سره شریک کړم چې د محمد صلی الله علیه وسلم د شخصیت په اړه یې کړې. د ټولو د مخه زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نور ګټور او په زړه پورې معلومات تر تاسو در ورسیږي. آلفونس دولا مارتین د فرانسې هیواد د 18مې پیړۍ د نړۍ مشهور فیلسوف او یو نړیوال شاعر او تاریخ پوه آلفونس دولا مارتین د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه وایي: محمد نه تنها چې لښکر، قانون، قدرتونه بلکې په میلیونونه کسان یا د نیمې نړۍ خلک په حرکت راوستل. هغه بوتان، خدایان، مختلف او بېمعنا دینونه او مختلفې عقیدې او نظریات ټول بدل کړل. د هغه صبر په بریا کې او د هغه دا لوړ همت دا ټول د یوې عقیدې په لور و، نه د قدرت او د مقام د لاسته راوړلو لپاره. د هغه بېنهایت لمنځونه او د الله سره خبرې، د هغه مړینه او د هغه د وفات څخه وروسته د هغه بری او کامیابي دا ټول د یو پیاوړي او د یو کلک ایمان نښه ده. محمد یو مذهبي معلم، د ټولنې یو اصلاح کوونکی، یو اخلاقي او معنوي رهبر، یو باوفا دوست، یو خوشخویه او با اخلاقه، یو ښه خاوند او یو مینهناکه پلار و. او په ټوله نړۍ کې داسې څوک نشته چې د ژوند په هره برخه کې د هغه څخه ښه والی ولري، بلکې دا ټول نه منونکي کمالات یوازې په محمد کې وو. کارن آرمسترانګ 70 کلنه آیرلندۍ لیکواله ده چې 7 کاله یې د راهبانو په ډله کې د لندن په کلیساګانو کې تیر کړل او د نړۍ د مشهورو مذهبي نظریاتو څښتنه ده. په مختلفو دینونو یې کتابونه لیکلي چې یو د مشهورو کتابونو څخه یې د A History of God په نامه دی چې تر دې دمه په 13 ژبو ژباړل شوی یا ترجمه شوی. همداسې نور مشهوره کتابونه یې هم لیکلي، یعنی د ډیرو کتابونو مؤلفه ده، لکه اسلام، Scared Nature، Jerusalem، The Lost Art of Scripture، The Great Transformation، Battle for God او داسې نور کتابونه یې لیکلي. اوس یو وروستی کتاب د محمد په نامه دی چې په امریکا او اروپا کې د کال تر ټولو ډیر پلورل شوی کتاب و. زه اوس نه پوهیږم چې د کتاب کومه برخه یا کومه لیکنه یې له تاسو سره شریکه کړم، خو خلاصه به یې دا درته ووایم چې په دې کتاب کې د غربیانو هغه غلط فهمیانې یا غلط نظریات ښودلي دي چې د اسلام او محمد صلی الله علیه وسلم په اړه یې دوی لري. او همدې لیکوالې په ټول کتاب کې د محمد صلی الله علیه وسلم نه دفاع کړې او هغه یې یو با شخصیت انسان معرفي کړی. هغې په خپل کتاب کې لیکلي: محمد صلی الله علیه وسلم یو جهادي سړی و او هغه تل سوله غوښته او د سولې غوښتونکی و. هغه د جنگ او د وینې بهونې پر ځای د سولې غوښتونکی و او حتی د مکې سره د سولې په خاطر یې د نږدې یارانو ځانونه په ګرو کې اچولي وو. او په دې کتاب کې دا هم لیکلي چې غربیان په اوسني عصر کې د خپل هدایت لپاره باید د محمد نه ډیر څه زده کړي. ګاندي، په تاسو کې به ډیری کسان مهاتما ګاندي پیژنئ چې د اوسني هند یو ستر رهبر تیر شوی. هغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه وایي: په زړه پورې ده چې پوه شئ چې پرته له کومې پوښتنې یو کس د میلیونونو کسانو په زړه کې ځای لري، او زه اوس پوه شوم چې د تورې په زور په هغه ورځو کې څوک نه دي تسلیم شوي. یعنی محمد د تورې په زور څوک نه دي اړ کړي چې مسلمان شي. محمد ډیر ساده ژوند کولو او د خپلو دوستانو او پیروانو لپاره ډیر فداکاره و. مخکې له دې هم هغه د خپلو خنډونو د لرې کولو په خاطر له تورې کار نه دی اخیستی. برنارد شاو، جورج برنارد شاو د آیرلند یو مشهور لیکوال د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه وایي:
محمد د بشریت ژغورونکی دی. زه مطمئن یم که په اوسني عصر کې د محمد په څېر یو چا شتون درلودی نو د ستونزو د هوارۍ لپاره به یې له سولې او پخلاینې کار اخیستو. هغه د نړۍ بهترین او ښه انسان و چې په ځمکه یې ژوند کولو. د هغه نوم محمد دی او په 1570 زیږدیز کال کې په عربستان کې زیږېدلی او د 40 کلنۍ په عمر یې د اسلام دین ته دعوتول شروع کړل او په 43 کلنۍ وفات شو او 23 کاله یې خلک د اسلام دین ته راوبلل. هغه خلک د خپلمنځي شخړو څخه وژغورل او اتحاد او یووالی یې راوستو. تر اوسه پورې داسې یو شخص نه دی پیدا شوی چې په یوازې ځان دا ټول مثبت تغییرات په انسانانو کې راولي لکه محمد چې راوستلی و. ګویته یوهان ولفګان فون ګویته د 18مې پیړۍ نړیوال شاعر، لیکوال او فیلسوف او آلمانی سیاستمدار دی. ده هم د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د شخصیت په اړه په خپل کتاب کې شعر لیکلی او د محمد صلی الله علیه وسلم یې ډېره ستاینه کړې. همدارنګه نورو مشهورو لیکوالانو، متفکرینو او تاریخ پوهانو هم د حضرت محمد په اړه بېلابېلې خبرې کړي لکه ویلت دورانت د 19مې پیړۍ یو فیلسوف، لیکوال او امریکایي تاریخ پوه ویلت دورانت د حضرت محمد په اړه داسې وایي: محمد یو لوی پیغمبر و چې د بشر د اصلاح لپاره مبعوث شوی و او د ده په څیر بل څوک نشته، یعنی مثال یې په ټوله نړۍ کې نشته. کارل مارکس د 19مې پیړۍ آلمانی فیلسوف او سیاستمدار کارل مارکس د حضرت محمد په اړه داسې وایي: محمد داسې سړی و چې د بت پرستانو له ډلې په داسې کلکه او قوي اراده راپاڅېد او خلک یې یوازې د یو خدای عبادت کولو ته راوبلل او د خلکو په زړونو کې لاره پیدا کړه. هغه د نړۍ په تاریخ کې یو لوی شخصیت دی او د دې وړ دی چې په پیغمبرۍ باید اعتراف وکړو او ووایو چې دا د خدای رسول دی. الکساندر دوما د 18مې پیړۍ د فرانسې یو لوی ناول لیکونکی الکساندر دوما د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه وایي: محمد د شرق معجزه وه ځکه دین یې خلکو ته ډیر څه ور زده کړل او محمد ډیر ښه اخلاق درلودل او ښه سلوک یې کوله. آلفرد ګیوم چې د اکسفورډ پوهنتون څخه فارغ دی او قرآن کریم یې په انګلیسي ژبه هم ژباړلی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه وایي: محمد د نړۍ یو لوی شخصیت و چې د خدای د وحدانیت په ایمان کې غرق و. لیو تولستوی په بخښنې سره شاید دا نومونه ما سم نه وي تلفظ کړي. د 19مې پیړۍ یو روسی لیکوال لیو تولستوی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه داسې وایي: په دې کې هیڅ شک نشته چې محمد د نړۍ یو لوی شخص دی او د خلکو لپاره یې خورا ډیر زحمتونه او تکلیفونه ګاللي. واشنگټن ایروینګ مشهور امریکایي سیاستمدار، لیکوال او شاعر واشنگټن ایرونیک د حضرت محمد په اړه داسې وایي: محمد ډیره قوي حافظه لرله او خورا د استعدادونو څښتن و. ژان ژاک روسو د سویس هیواد فیلسوف او لیکوال ژان ژاک روسو د حضرت محمد په اړه وایي: حضرت محمد یو ښه نظر خاوند و او ویې کولی شوی چې خپل سیاسي سیستم متحد او ټینګ وساتي. دا و د حضرت مصطفی صلی الله علیه وسلم په اړه د لویو متفکرینو، نړیوالو لیکوالانو، شاعرانو او تاریخ پوهانو او د فیلسوفانو نظرونه. که تر دې دمه مو ویډیو خوښه شوې وي نو در سره لایک یې کړئ. که تاسو هم واقعا د خپل پیغمبر سره مینه لرئ نو په کومنټ کې په اړه یوه جمله ولیکئ. په آخر کې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان.